د اخصاص سنټر کلوز شوي دي خو دلته په کامبار کې دی او په پیر میله کې دی. دلته نور هسې جوختې سنټر نشته رای، نو پکار دی چې په هر قوم کې خپل خپل سنټر ولګي و خلکو له سهولت په میلو شي، ځکه چې یو سنټر و په پیر میله کې و د ټولو قومونو خلک پې ورتللی، دنه به په 3000 او 4000 ګوډی نیولو و پیر میلې لا به تلل. بیا هم څه نه څه مشرانو منډه ووهله، یو سنټر یې کلو کړو په کامبار کې خپله ډېر هغه بد شولو کرې مرې و اوس پر نورو قومونو کې هم پکار دی چې وشي. مشکلات خو دغه شیانو ډېر زیات دي، ځکه چې ډېر خلک د اندراج نه پوتې شوي دي، بولې چا شنختي کارډونه نه و جوړ کړي و اندراج نه ډېر زیات خلک پوتې شوي دي. نو موږ مطالبه دا کوو چې پکار دی چې موږ له سنټر دلته میدان له راوړی شي د اندراج وله، اوس چې موږ ډوګرې له پسې څو یا مهربان له څو یا بل ځای له څو و لاندې کوتل له څو د اندراج کوو که نه، نو په دا باندې ډېرې کرایې لګي و ډېر مشکلاتو څخه خل مخ کېږي. نو موږ مطالبه دا رو چې د اندراج د دلته موږ له سنټر په میدان کې ولګي. د خلکو مطالبه من داري چې بار بار د مونږ د پوښتنې کوي چې اندراج خو یو پیل حل دلته شوروم نه رای و چې شروع وي او کوز لوډ شوم نو ډېر مشکلاتو سره مخ کېږو. نو خلکو من دا مطالبې دي و موږ بار بار وایي چې یاره تاسو کوشش وکړو چې د سنټر دلته روشي و د تکلیف نه مو بچ شو. مو په دا هکله باندې مشرانو لا هم ویلي دي، نورو کسانو سمن خبرې شوي دي، کوزې من درخواستونه جمع کړي دي، خو ایلای تر اوسه پورې د اندراج کولو څه هغه نه یې کړی موږ. په 100 کې 40-45% خلک د اندراج نه پوتې دي و چې کم شوي دي ډېر کسان پکې مزدوره شوي او ډېر غریبان خلک پوتې دي اندراج نه، چې هغو اندراج وشي نو دغو خلکو له به ډېر سهولت میلو شي. ابودي خو د دغه لوکې ډېره زیاته رو، ځکه چې زونی د کامبار کوم ابودي ته وښیم نو په زرګاو ابودي یې دو و نورو قومونو ډېره زیاته ابودي رو، نو غونډ په 40-50 هزار خلک په تکلیف کېدای شي چې را سنټر دلته رونی شي. اوس زړې چې کومې د بېنظیرې روپۍ دي هغو ډېرې راخستې دي او ای په ډېرو خلکو پسې بند کړلې، په غریبانو خلکو پسې، او دغو نویو خلکو له د کوم نوي غریبان خلک چې دي دغو ټولو لی رجسټریشن وکړل او دغو لی کولو وکړلې، نو په زړو پسې په ډېرو پسې بند کړلې او ځینې چور نه حل کړي دي دا نوي کسان. دا سروې چې کومه د اخصاص پروګرام ولا شوی دو دا کې ډېر خلک پوتې شوي دي. زونی دلته الله پر کامبار کې داسې کسان دي چې مولا وایي چې یاره د مو پلو د سروې ولانی روغلی ونه یې موږ شای شوي دي او مولا یې سروې څه طریقه جوړه کړو. زونی نه مو ګاونډیون دي یو هم سروې نه شوي، ډېر خلک پوتې شوي دي، نو سروې ډېره مکمل پوره نه شوي، نیمګړې شوي ده. د مو مطالبه دا دو چې موږ را زر تر زره د اندراج کولو شي، ځکه چې ډېر خلک به اندراجه پوتې شوي دي او د غربت سره مخامخ شوي دي، نو دا کم اندراج چې وشي د روپۍ میلویږي نو دغو خلکو له پې ډېر زیات سکون میلویږي په دغو روپو سره. مون دا خبره کوو چې د اندراج موږ دلته روشي، یو خو سنټرې کمې دي چې سنټرې زیاتې شي، ځکه چې سنټرې زیاتې شي نو دا خلک پې نه کوستي، نه به یې هډکواټر ولڅي، نه به یې سادې لڅي، دا به دلته په خپله علاقه کې روپۍ وصولوي. نو دا دغه وجې څي چې دلته سنټرې کمې دي او رش پې زیات رای، نو 2-3 ورځې خلک لوډ شي او انتظار وکړي خو اکور د دو کېږي نه، نو دغه کور دي چې موږ سنټرې زیاتې شي، ځکه چې اوس په کامبار کې یو سنټر دی او په پیر میله کې دي 2 کسان، نو سره څوک هم پرېدی پې پروت دی خو که کېږي نه برداشت یې نه کېږي، لکه خلک پې ډېر زیات دي په دغو سنټرو باندې.